چین تازه له افغانستان سره څه کول غواړي؟ بلخوا طالبانو بیا د پاکستان پر ضد له کوم هیواد سره قرارداد کړی دی؟ ویډیو تر پایه وګورئ او خپل نظریات مو بیا اخره کې شریک کړئ. د افغانستان نوي حکومت په افغانستان کې د پانګونې او د افغانستان د بیا رغونې په هکله خپلې لویې هیلې په ګاونډي چین پسې تړلې دي. خو دغه هیواد هم افغانستان ته بې زړه نه دی، مګر ځینې شرطونه لري چې غواړي طالبان یې ومني. د چین د حکومت مقاماتو د افغانستان نوي حکومت ته ویلي دي چې دوی تیار دي چې د افغانستان د قانونو په شمول په بیلابیلو برخو کې په میلیارډونو ډالره پانګونه وکړي. خو د دې لپاره باید افغانستان حکومت دوی ته د امنیت او خپلو کارکوونکو او اتباعو د خوندیتوب ډاډ او تضمین ورکړي. سرچینې وایي د کندوز او د نن ورځې په کندهار کې برید چین په افغانستان کې د امنیت په هکله اندېښمن کړی دی. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د یو شمېر بریدونو څخه وروسته چین د طالبانو په وړتیا شک پیدا کړی دی او ډاډه نه دي چې دا ډله او د دوی حکومت به په افغانستان کې واقعا سوله راولي که نه. چین له دې څخه ویره لري چې هسې نه په افغانستان کې میلیارډونه ډالر پانګونه وکړي خو وروسته امنیت خراب شي او چین بیا نه د افغانستان څخه وتلو ته زړه ښه کولی شي نه پاتې کېدو ته. خو د نوي حکومت ویان بیا وایي چې دوی چینی چارواکو ته ویلي دي د کندوز او ورته نورې پیښې به په افغانستان کې نه تکرار کیږي او دوی به د دې پیښو ترسره کوونکې ډله په شدید ډول وځپي او له منځه به یې یوسي. د ویان په خبره دوی کولی شي چې د ټول هیواد امنیت په تر ټولو ښه ډول ونیسي. چین یو له هغه هیوادونو څخه دی چې د نړۍ په لر او بر کې په میلیارډونه ډالر پانګونه کړې ده. شنونکي وایي چې د چین پانګونه د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري، خو زیاتوي چې نوی حکومت باید امنیتي پیښې عادي ونه نیسي او په دې هکله د خپل ټول قوت څخه کار واخلي او په لنډ وخت کې دا ستونزه حل کړي. بلخوا بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د میوو په موسم کې او په داسې وخت کې چې ژمی رانږدې کیدونکی دی په افغانستان باندې خپلې لارې تړلې دي. په افغانستان کې د وړو غوړیو او نورو خوړو بیې تر ډېرې زیاتې لوړې شوي دي. دا چې د خلکو اقتصاد له پخوا هم خراب دی، اوس خو نو بیخي د اقتصادي حالات د ماتې سره مخ دی او په داسې ورځ پاکستان هم د افغانانو له مجبوریت څخه په ډېر بې انصافه ډول استفاده کوي. مګر تازه افغان حکومت د دغه ستونزې د حل کولو لپاره د نورو هیوادونو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د تازه معلوماتو په اساس د وړو په برخه کې د افغانستان د پخواني ملګري قزاقستان سره تړون شوی دی او د دې هیواد څخه به 2 میلیونه وړه افغانستان ته وارد شي. د قزاقستان څخه د وړو د وارداتو پیل کول په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د وړو د یوې بوجۍ بیه د 1500 څخه 2300 افغانیو ته لوړه شوې ده. په دوهم قدم کې حکومت د قزاقستان سره تړون کړی دی چې د قزاقستان څخه به افغانستان ته په لوړه پیمانه وړه وارد شي. د افغانستان پخواني حکومت هڅه کړې وه او په دغه هڅه کې تر ډېره ځایه بریالی شوی هم و چې په پاکستان باندې اقتصادي اتکا کمه کړي او په ځای یې د مرکزي اسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه ډېره کړي او داسې ښکاري چې موجود حکومت هم اوس په دې د پوهېدو په حال کې دی چې په پاکستان باندې باید په هیڅ صورت باور ونه شي. شنونکي وایي چې نوی افغان حکومت دې په دې ځان ښه پوه کړي چې پاکستان یې پښې وهي او په هره برخه کې یې د لاس لنډولو کوښښ کوي. له همدې کبله تر ټولو غوره لاره همدا ده چې نوی حکومت هم د مرکزي اسیا، ایران او چین سره خپل راکړه ورکړه زیاته کړي او په پاکستان باندې خپل اتکا تر ټولو ټیټې کچې ته ورسوي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره د یوټیوب چینل سبسکرایب هېر نه کړئ او په دې اړه مو هم خپل نظریات کولی شئ د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. موږ هم ستاسو نظرونه په پوره حوصله لولو. تر بیا الله مو مل شه. د خدای په امان.